ساينس د قرآن په رڼا کې داسې معلومات چې شاید تاسو چیرته نه وي لوستلي. ساینسي رازونه رښتیا څه دي؟ نړۍ کشف کړئ. نړۍ له موږ سره وڅارئ. د ډیسکوري چینل قدرمنو لیدونکو زه یم سمیع الله ابرار او تاسو ټولو لیدونکو ته السلام علیکم. په تیرو دریو ویډیوګانو کې مو ډېرې زیاتې علامې تاسو ته تشریح کړي دي او د نن په دې برخه کې مو یو ځل بیا د دې علاماتو په باره کې تاسو ته د معلوماتو درکولو کوشش کوم. که چیرته مو د دې ویډیو پخوانۍ درې برخې نه وي لیدلې نو لینک یې په ډسکرپشن کې موجود دی او ضرور یې وګورئ ترڅو د دې ویډیو په پوره مقصد باندې پوه شئ. له دې نه وروسته لیدل کیږي چې څه ډول میډیا زموږ د ماشومانو دماغ مینځي. په دې برخه کې د تلویزیون یو سکرین لیدل کیږي چې په دې کې یو شیطانی شکل په نظر راځي چې یو ماشوم ته مختلف هدایات ورکوي. یعنی څه ډول چې نن سبا میډیا د خلکو او په خاص ډول د ماشومانو دماغ د کارټون او فلمونو په اساس مینځي او په دې برخه کې دا ماشوم د دجال لپاره تیاروي ترڅو چې کله دجال راشي نو له هغه سره به زیات شمیر عسکر موجود وي چې د هغه په امر سره به کار کوي او هغه به خپل خدای ګڼي. لیدونکو دا هغه ماشوم دی چې په یوه هګۍ کې بند وو. له هغه وخته د نوموړي ماشوم مایند پروګرامینګ روان دی. دا ماشوم د دې شیطانی پیروکارانو په مقابل کې لاچاره لیدل کیږي او دا هر څه یوه سترګه کوي کومې ته چې آل سین آی یا هر څه لیدونکي سترګه وایي. یعنی د نړۍ ټوله سوشل میډیا د دې خلکو په کنټرول کې ده. د هغه ماشوم په سترګو کې یو میسیج لیدل کیږي چې د مارکیټس پلنچ وار کورېج مخفف دی. دا ماشوم په سخته یخه هوا کې په یخ باندې پروت دی چې شا او خوا یې ګولۍ یعنی ټابلیټ او د ستنو سرونه پرته دي او دا شیطانی شکل د هغه دماغ کنټرولوي او هغه ته اخطار ورکوي چې که چیرته د ده له امر څخه سرغړونه وکړي نو موږ به تاسې په ناروغیو باندې پاخته کولو سره به مو تباه او برباد کړم. یعنی د دې میسیج د ښودلو مقصد همدا دی چې د نړۍ نړیوال مارکیټ د دې خلکو په کنټرول کې دی او هغه چې کله وغواړي او چیرته وغواړي نو دا ټول مارکیټ د خلکو ټول کاروبارونه په څو شیبو کې له تاوان سره مخامخ کولی شي. څه ډول یې چې په نن سبا حالاتو کې وګورو نو دلته د ټولو خلکو کاروبارونه، سفرونه، تجارت حتی په هر څه باندې د کرونا له امله بندیز لګېدلی دی او د همدې کرونا نوي پړاوونه راوځي او خلک یې په ویره کې مبتلا کړي دي. د نړۍ ټول نظام یې درهم برهم کړی دی. اوس خلک د دې وبا په اساس دومره کمزوري کول غواړي چې ترڅو هغه په آرامۍ سره د دوی نوی دنیوي نظام په ځان ومني او نن سبا د ټول حالات د خلکو په دې کارټون کې کلونه وړاندې د ټول مناظر وړاندې کړي وو چې بالکل همغه ډول پوره شوي او پوره کیږي به. څه ډول یې چې کلونه مخکې وړاندوینې کړي وې. د هغه ماشوم په سترګو کې د وار لفظ هم لیدل کیږي چې د دې معنا نړۍ د دریمې نړیوالې جګړې په طرف روانه ده او له دې برخې نه وروسته لیدل کیږي چې د یوې نوې نړیوالې جګړې پیل شروع شي چې په دې کې د مثلث ډوله جیټ په اساس په جومات باندې بمبار وشي چې بالکل د مسجد اقصی په رقم ښکاري. خو لیدونکو دا مسجد اقصی نه دی بلکې د مسجد د راښودلو په مسلمانانو هیوادونو باندې حملې دي. یعنی د مسلمانانو په خلاف دوی باقاعده د جنگ اعلان کړی دی چې د دې لپاره نوموړو د مسلمانانو په مهمو ځایونو باندې د اټومي وسلې په اساس د تباه کولو پلان لري. په هغه مسجد باندې له بم غورځولو وروسته تور مرغان په هوا کې پورته الوتنه کوي چې د هغو مسلمانانو غم او تکلیف ښکاره کوي چې نن د دې دجالي طاقتونو د ظلم او ستم ښکار دي. دلته دا تور مرغان وینو چې د راتلونکي برخې په راتلو سره هغه په سپین پتنګ باندې بدل شي او د دجال په لاس باندې کینی کوم چې دجال اور ورته کړي او په اور کې وسوځوي. دلته دا پتنګ د دې ښکاره ثبوت وړاندې کوي چې که چیرته نن سبا موږ او تاسې مسلمان هیوادونه وګورو د دجالي طاقتونو د ظلمونو په اساس پرې ظلمونه کیږي او دا معنا هم لري چې د دجال په خلاف اواز پورته کوونکي هیڅوک نه پرېږدي. یعنی دجال له نړۍ څخه د امن فضا ختموي او غواړي چې خپل دجالي حکومت راولي او د ده پیروکاران نن په ټوله نړۍ کې هر هغه کار ترسره کوي د کومو له امله چې له نړۍ څخه امن په ختمېدو دی. بیا له دې نه وروسته هغه ماشوم یو ځل بیا په نظر راځي چې د ویډیو په تیرو برخو کې به مو لیدلی وي
چې په لوړ ځای باندې ولاړ وي او د خفګان له امله ځانوژنه وکړي. نوموړی همدغه د غم والا ماسک اغوستی دی چې دا ظاهروي چې په نړۍ کې امن او امان ختم شوی دی. په راتلونکي برخه کې یوه مېرمن لیدل کیږي چې حجاب یې اغوستی دی او د هغې په غېږه کې د هغې زوی پروت دی چې په وجود یې سپینې پټۍ تاو شوي دي. هغه مېرمن ډېره زیاته ژاړي او په ډېر غم کې مبتلا ده. د دې مېرمنې شاته وریځې ته ورته دایروي شکل ښکاري چې د اټمي چاودنو ښکارندوی ده. د مسلمانو په هېوادونو باندې به کیږي او والله عالم چې په موږ باندې به اټومي بریدونه کله ترسره کیږي چې په دې کې مسلمانان، ماشومان، سپینګیري او مېرمنې به ووژل شي. دا مېرمنې او دا ماشومان دا راپه ګوته کوي چې نن سبا شام، فلسطین، عراق، سوریه، کشمیر، افغانستان او زیات شمېر نور مسلمان هېوادونه دي چې د دې ظلم او ستم ښکار دي. د دې ماشوم یوه سترګه زخمي لیدل کیږي او په ټنډه یې یوه لویه حشره ښکاري چې دا ماشوم مړ شوی دی او په غم کې مور ژاړي. په راتلونکي برخه کې یو افریقایي ماشوم وینو چې په لاس کې یو ټوپک دی. د هغه ماشوم سرې سترګې او ټوپک مطلب دا دی چې د افریقا ماشومان د سیکس، جنگ، جسم فروشۍ لپاره یې مایند پروګرامینګ شوی دی او د هغه ماشوم سترګې د ریبن په خلاصولو سره تورې شي چې د دې مطلب په افریقا کې تر ټولو بدترین انساني او جنسي قاچاق دی چې د نړۍ په زیاتره ملکونو کې روان دی او په دې کې زیات شمېر ماشومان د استعمال توکي دي. په راتلونکي برخه کې د کمل ګل په زرغون رنګ او اوبو کې د لوېدلو په شان ښکاري چې انسانیت به تباه او برباد شي او په هغه اوبو کې یو شخص د ډوبېدو په حالت کې ښکاري چې له هغه سره یو لور ورسره دی او یو څټک ښکاري. دا دواړه د سوویت یونین یا د کمونیزم نشان وو. دلته د شوروي اتحاد ماتېدل وي نو د کومو له امله چې روس په څو برخو وویشل شو. له دې نه وروسته د یوې رڼا په اساس یوه نښه جوړه شوې ده چې د ین ینګ نشان دی. د ین ینګ دا نښه په چین کې استعمالیږي چې د دې مطلب ښه والی بغیر د بدوالي نه نامکمل دی. دلته په دې برخه کې یوې ماشومې په خپلو لاسونو کې سپین بیرغ اخیستی دی او د ټانګونو په مخه کې ولاړه ده. دلته دا نجلۍ د چینایانو له کوم څخه ده. دلته د سپین بیرغ په ښورولو سره د را روانو ټانګونو په مخه کې درېدل دا معنا لري چې چین به زر تر زره خپل ځان د سوپر پاور په ډول د نړۍ په مقابل کې ومني چې په نړۍ کې به د امن راوستلو کوشش کوي او د هغو ټولو طاقتونو په خلاف به غږ پورته کوي چې غواړي چین د خپل ځان غلام جوړ کړي. د دې ماشومې په ملا باندې د ټایګر نشان جوړ دی چې د چینایي خدای علامه ده چې د چینایانو په آن دا د دولت خدای هم بلل کیږي. د دې ماشومې په مخ باندې چپ طرف ته زړه جوړ شوی او په ښي طرف د انټي نیوکلیر علامه جوړه شوې ده چې د دې معنا داسې ده چې چین هېواد به د خپلې شتمنۍ په زور له ټولې نړۍ څخه اټومي وسلې پاکې کړي. کومې وسلې چې د دجالي پیروکارانو په لاسونو کې دي، کومې چې د دې ټانګونو په شکل کې لیدل کیږي. که تاسو فکر وکړئ دا ټانګونه خونړي غاښونه لري او د دې په سر یوه سترګه هم موجوده ده چې د دجالي طاقتونو ښکارندوی ده. کومې چې د دې لپاره راوتلي دي چې د نړۍ په لویو لویو ملکونو باندې برید وکړي خو د هغې په مقابل کې چین د هغې په مخ کې ولاړ دی او د هغې د درولو کوشش کوي. خو بیا د هغې نجلۍ په مټ باندې یو بل شیطان ډوله شخص لاس کیږدي او د هغې د پوهولو لپاره ورته یو څه ووایي چې د دې په اورېدلو سره هغه خپل سر په شرمېدلي انداز ښکته وغورځوي. دلته د دې معنا دا ده چې هغه شیطان ډوله کرکټر چین په کومه خبره باندې بلاکمیل کوي چې که چېرته تا داسې وکړل نو موږ به ستا ټول پټ رازونه د نړۍ مخې ته کیږدو. یعنې دا د شیطان پیروکار د خپلو مخالفینو په ټولو کمزوریو باندې نظر لري او که چېرته له دوی څخه کوم یو د دوی په مخ کې د غږ پورته کولو کوشش کوي نو دا خلک د هغوی د کمزوریو نه په ګټه اخیستنې سره هغوی بلاکمیل کوي یا یې غلي کوي تر څو د دې شیطاني پلانونو په مخ کې څوک اواز پورته نه کړي. کوم ته چې یهودان خپل مسیحا وایي او مسلمانان ورته مسیح الکذب الدجال وایي. دا کرکټر دلته د حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام په شکل کې به لیدل کیږي. یعنې دجال به د حضرت عیسی علیه السلام په شکل کې راځي او خلکو ته به په دوکه ورکولو سره به هغه په خپل کنټرول کې راولي او هغوی ته به وایي چې زه عیسی ابن مریم علیه السلام یم چې تاسو لپاره دوباره راغلی یم. او څوک چې په عقیدو کې کمزوري وي هغه که مسلمان وي یا غیر مسلمان د ده غلامان به وي. د ده په ټنډه باندې د احرام مصر لوګو یا مثلث جوړ شوی دی او په څنګ کې دا راښایي چې دجال د انسانیت د مرستې لپاره راځي. د مسلمانانو لپاره یوه داسې
داسې فتنه ده چې د دې په باره کې زمونږ ګران رسول صادق صلی الله علیه وسلم ورڅخه د الله جل جلاله پناه غوښتې ده. دلته دجال د انوبس په کشتۍ باندې ولاړ دی. ملګرو انوبس ته د مرګ خدای هم ویل کیږي او پخواني مصریو خلکو د دې خدای عبادت کوو او دا کریکټر د انوبس له کشتۍ سره یو ځای د مرګ له میدان څخه تیریږي. په کشتۍ باندې د پاسه د دې کریکټر د پښو لاندې اور بلیږي او اور دوزخ ښکاره کوي، یعنی له پورته لوري دجال د حضرت عیسی علیه السلام په ډول معصوم په نظر راځي. د ده د پښو لاندې اور د ده دوکا ظاهروي او دا اور که چیرته له یو حدیث سره وګورو نو د پیغمبر صادق صلی الله علیه وسلم د حدیث یو مفهوم دی چې له دجال سره به جنت او دوزخ دواړه ورسره وي، چې په حقیقت کې د ده جنت دوزخ دی او د ده دوزخ جنت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې که چیرته تاسو په هغه وخت کې پیدا شوي وای نو په پټو سترګو د هغه په جهنم کې ورکوش شئ، هلته به سړې اوبه وي. او دلته د یو معصوم انسان شکل ښکاره کول د دې معنا لري چې یوه ډیره طاقتوره فتنه هغه ټول خلک د کوم ایمان چې کمزوری وي یا غیر مسلمان وي دا به ټول د ده پیروکار وي او د ده په هدایاتو به عمل کوي، خو دا هر څه به دروغ وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې دجال به د نړۍ په سر 40 ورځې ګرځي. د حدیثو په رڼا کې په دې 40 ورځو کې به لومړۍ ورځ د یو کال برابره وي، دوهمه ورځ به د یوې میاشتې په اندازه او دریمه ورځ د یوې اونۍ برابره وي او باقي 30 ورځې به د عامو ورځو په اندازه تیریږي. په راتلونکي برخه کې بیا هغه ماشوم او هغه شیطاني شکل وینو په کوم کې چې دا شیطاني څیره د دې ماشوم د دماغو د کنټرولولو کوشش کوي، خو په دې برخه کې دا ماشوم د دې شیطاني شکل په مقابل کې مسلسل مزاحمت شروع کوي. اوس دا ماشوم د دوی د لاسونو د لوبو نه وکی نه غواړي چې جوړه شي، خو دا شیطان اوس هم د ده په دماغو باندې برلاسی دی او هغه یوازې نه پرېږدي چې د یو عذاب په ډول د انسانانو فکرونه کنټرولوي. د کومه اندازه چې د دې شیطاني شکل د سرو زرو له یو لوی غاښ څخه او د دې سترګې لاندې یو داسې لیکل چې هیڅ معنا یې نه پیدا کیږي، خو د دې مطلب نن سبا میډیا ده چې د دې کنټرول د نړۍ له امیرترینو یهودانو په لاسونو کې ده او دلته د سرو غاښ د هغوی پاور او شتمني ښکاره کوي. د دې سترګې لاندې لیکل شوی تحریر هغه میډیا ده چې په لاشعوري ډول د انسانانو په ذهنونو باندې ډیر زیات ژور تاثیر اچوي، په کومو باندې چې انسانان پوهیږي نه بلکې د هغې په خبرو باندې یقین کوي. په راتلونکي برخه کې کائنات لیدل کیږي په کومو کې چې دجال په نظر راځي. په دې کې 2 پړاوونه موږ وینو چې دریم پړاو ته دجال راورسیږي او له خولې څخه اور پوف کړي. تر اوسه لا اول پړاو ته نه دی رسیدلی. د عیسوي عالمانو په مطابق الله جل جلاله په 1 اسمان کې دی او په دې برخه کې هم تر 1 پورې برخې یا پړاوونه لیدل کیږي. له دې برخې څخه نوموړو دجال د الله جل جلاله د ښودلو کوشش کوي، نعوذ بالله چې هغه خدای دی چې هر چیرته دی او کوم چې له روحاني نړۍ څخه په راتلو سره به زموږ نړۍ ته راشي. بیا هم دا کرکټر وینو چې یوې سمڅې ته دننه کیږي چې بالکل د انساني دماغو په ډول ښکاري. دې ته په دننه کېدو سره هغه شخص ټول په اور کې سوځي او انساني برېښنا هم ورسره ټکر کوي. دوستانو دلته دا آسماني برېښنا یعنی لایټینګ ابلیس یا شیطان ښکاره کوي، کوم ته چې لوسیفر وایي چې تاسو به په ډیرو فلمونو یا سریالونو کې لیدلی وي. دلته په دې برخه کې شیطان خپل طاقت دجال ته ورکوي او دجال په دې سمڅه کې خپل سفر ته دوام ورکوي. د انساني دماغو ښکاره کول دلته انساني سوچ هم کېدلی شي چې څه ډول له کومو ځایونو څخه چې دجال تیریږي نو له پاسه څخه د شیانو لوېدل هم شروع کیږي، څه ډول چې له لوړې برخې د واورې په ډول غوټې غوټې ټوټې لاندې رالویږي چې دا ښکاره کوي چې د انسانانو پخوانی شعور په ویلې کېدو دی چې په یو نوي شعور باندې بدلیدونکی دی. دجال خپل سترګې بند دي خو د مرګ په میدان کې ګرځي را ګرځي او کوم چې د ده په خلاف غږ پورته کوي هغه به تباه او برباد کولی شي. اوس چې د دې سمڅې له پاسه واوره ولې راورېږي او له سمڅې څخه د راوتلو وروسته د دجال کښتۍ به چیرته ورسیږي، انشاءالله د دې ټولو خبرو وضاحت د دې کارتون په آخري برخه کې تاسو ته د وړاندې کولو کوشش کوم. لیدونکو امید لرم چې زموږ د دې دلچسپو معلوماتو څخه مو یو څه زده کړي وي. د ویډیو د خوښېدو په صورت کې ویډیو لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. سبا له یوې بلې ویډیو سره راځم، تر هغې ماته اجازت راکړئ او تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم.